دا چې د هر کار د شروع لپاره چې تر څو دا کار صحیح او منظم ډول سرته ورسیږي یو لازمې کړنلارې او تګلارې ته ضرورت وي، روډ ماپ ته ضرورت وي. لکه څنګه چې مونږ پلان لرو چې د مایکروسافت آفیس د پروګرامونو د زده کړې یو لړۍ پیل کړو. د هغې لپاره اړینه ده چې دا روډ ماپ سره تعقیب کړئ تر څو زمونږ هغه کوم ویډیوګانې پورته کیږي هغې نه صحیح استفاده وکړئ. نو د همدې هدف لپاره دا ویډیو مې ترسره کړې جوړه کړې مې ده چې دې روډ ماپ په تعقیب سره کولی شي ویډیوګانو نه سالمه استفاده وکړئ. نو فرید الله قادري یم، تاسو دا ویډیو د سټیپس ټو ټیک پښتو یوټیوب چینل څخه ګورئ. ګران لیدونکو، مخکې موږ هم یادونه کړې وه تیرو ویډیوګانو کې چې زمونږ برنامې د مایکروسافت آفیس دا نو د مایکروسافت آفیس د پیکیج ځینې پروګرامونه دي چې دې باندې موږ یو ویډیو ترسره کړې چې ټول مو واضح کړي چې کوم پروګرام څه لپاره استعمالیږي. نو هغه ویډیو کولی شئ تاسو وګورئ او ځان پرې پوه کړئ. راځو کړنلارې باندې بحث کوو، یعنې زموږ ویډیوګانې چې تعقیبوئ د مایکروسافت آفیس مربوط دا کړنلاره موږ ورته برابره کړې ده. په دې روډ ماپ تاسو کولی شئ خپل هدف ته ورسیږئ. نو د کړنلارې اوله نقطه دا ده چې دا ویډیو که موږ پورته کوو دا تاسو پوره وګورئ، هیڅ یو برخه یې مه میس کوئ، معنا ویډیو مکمله وګورئ. او بل د ویډیو د کتلو په جریان کې تاسو کولی شئ ویډیو ودروئ او کوم برخې باندې چې موږ کار کړی وي، کوم اپشن هم کارولی وي هغه تاسو پراکټس کړئ. درېیمه نقطه پکې دا ده چې هیڅ کله راتلونکي ویډیو سره مه میس کوئ، ځکه دا ویډیوګانې یو بل سره لینک لري او د لینک په اساس باندې دا ترتیب شوي دي، معنا تیره ویډیو د راتلونکي ویډیو سره اړیکه لري، ارتباط لري. نو تیره ویډیو او راتلونکي ویډیو دواړه سره وګورئ او بل کوم اسایمنټ چې درکول کیږي هغې باندې تاسو کار وکړئ، یعنې کاري خانګي درکول کیږي هغه عملي کړئ. د هرې ویډیو په آخر کې موږ یو کاري خانګي درکو، نو هغه کاري خانګي ترسره کړئ او ویې کړئ. او بل پریپیر فور دی فائنل پروجیکټ هدف دا دی موږ کله چې یو پروګرام مکمل کیږي، برنامه مکمل کیږي، موږ یو پروژه درکو، نو په هغې پروژه باندې تاسو کار وکړئ او سبمیټ یې کړئ چې نهایتاً په دې پروژې باندې موږ هم یو ویډیو ترتیبو چې دا به ډیره اړینه پروژه وي تر څو په هغې پروګرام مربوط چې کوم اړوند کمانډونه وي او مهم کارونه وي په دې پروژه کې به کور کوو. او نهایتاً بله خبره هغه دا ده کوم درخواست لرئ، کوم اپډیشن ته څه ضرورت وي، نو کولی شئ هغه موږ ته کمنټ کړئ تر څو په راروان ویډیو کې هغه نقاط په نظر کې ونیسو. دا نو زمونږ هغه روډ ماپ و چې د ویډیوګانو لپاره موږ برابر کړی، امید دی چې عملي کړئ او استفاده ترې وکړئ. دا ویډیو نه همدلته پای ته رسیږي. د اوس لپاره خدای په امان، د بیا لیدو په هیله.